السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم ډېر زیات د پیدې اپلیکیشن، مطلب که څوک سټوډنټس وي، طالب علمان وي، څوک زده کړه کول غواړي، نو د هغو دپاره یو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. مطلب که تاسو په یو سبق باندې نه پوهېږئ یا یو کوېسچن وي په هغې باندې نه پوهېږئ، نو سمپل خپل د موبایل په ذریعه به تاسو د هغې تصویر واخلئ. هغې نه بعد چې کله تاسو خپل موبایل باندې د هغه سوال نه تصویر واخیستلو، نو تاسو له به د هغې پوره ایکسپلینیشن راکړي. دغه شانتې به تاسو له د هغې کوم په یوټیوب باندې د هغې چې کومه ویډیو وي، نو د هغې لینک به درته هم راکړي، ویډیو به درته هم راکړي، مختلف ریفرنس به درته راکړي. نو تاسو ته به په زده کړې کې ډېر زیاته کوم اساني چې ده هغه راشي. که تاسو ته خیال وي نو اوس نن سبا د ایګزام سیزن را روان دی، نو هر چا ایګزامونه دي، نو زیاتر څوک سرچ ته په ګوګل کې نه وزګارېږي چې په ګوګل کې لاړ شي او یو کوېسچن چې دی سرچ کوي، نو د هغو لپاره ټایم به هم بچت کېږي، د دې نه علاوه زده کړه به یې هم کېږي. نو قدرمنو ویډیو ته تلو نه مخکې زه تاسو ته یو ډوکی شان عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټکی یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کوئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي، تاسو ته به ښه واضح ښکاري. دلته کې تاسو له کیمرې آپشن راکړی دی، د مایک آپشن یې راکړی دی، د دې سره د سرچ آپشن یې هم راکړی دی. که ستاسو د موبایل کیمره خرابه وي، صحیح ده، او تاسو سرچ کول غواړئ، نو تاسو په وایس کې هم کولی شئ. سمپل په دې مایک به دلته کې دا تاسو ته به ښه واضح ښکاري دا مایک، په دې به دلته کلیک وکړئ، تاسو به خپل په اواز کې ووایئ، نو به تاسو له سرچ کړي. د دې نه علاوه که سپیکر هم ستاسو د موبایل خراب وي، نو بیا تاسو څه کولی شئ، بیا تاسو دغه شانتې په ټایپینګ کې سرچ وکړئ. مثال په طور ما دا سرچ وکړو، دا وګورئ تاسو د دې ځای نه په دې تاسو کلیک وکړئ، نو دا به تاسو له د هغې پوره کم ډیټیل چې دي دا وګورئ. تاسو له کوېسچن تاسو دا شو واټ از بایولوژي، نو د هغې تاسو له مکمل آنسر راواغستو، دا وګورئ تاسو لاندې راشئ، نو بیا تاسو له د هغې ریلیټډ کوم ویډیوز چې دي هغه یې دله هم راواغستل، نو دنیا شی یې دله راواغستل، نو بیا به تاسو سره څه وکړي، ستاسو په علم کې به ډېره زیاته اضافه راولي. د دې نه علاوه اوس کله چې د موبایل کیمره ټیک وي، ټیک ده، او هغه د دې په ذریعه سرچ کول غواړي، نو سمپل هم دغه کوم کوېسچن چې وي ستاسو د هغې نه به تاسو تصویر واخلئ. دا وګورئ دا شو زما کوېسچن، په دې ګو آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغې نه بعد دلته کې وګورئ ستاسو کوېسچن چې دی هغه دلته کې راغی، ورپسې که تاسو راشئ دلته کې د هغې مکمل کم انسر چې دی هغه تاسو له دلته کې راکړو. که تاسو راشئ دلته کې د هغې ایکسپلینیشن چې دی مطلب فردر یې تاسو ته ایکسپلین کو، نو دلته کې هغه هم تاسو له راکړو، سی مور باندې تاسو کلیک وکړئ، نو مکمل داسې درته ایکسپلین کوي چې د استاد نه به یې درته ښه ایکسپلینیشن کوي. د هغې نه علاوه دلته کې تاسو وګورئ ریلیټډ کوم ویډیوز چې دي د دې سره کوم نږدې ویډیو چې دي هغه ټول تاسو له راکړو. نو دغه شان تاسو راشئ د نیټ نه مور فرام د ویب، مطلب د نیټ نه نور سیوا، دا وګورئ د هغې نه چې فردر مکمل تاسو ته داسې ایکسپلینیشن کوي چې تاسو یقینا هر څوک به دې ډېر په اسانه طریقې سره پوهېږي. نو قدرمنو دا وه نننۍ ویډیو، امید لرم چې خوښه شوې به مې، که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.